بس دغه احمد زما چا کوم توجه مو غواړم وګورئ توجه غواړم ستاسو د خواس زه د دشمن توجه زه د دشمن سر پرې کوم خورا ښاغلی یم احمده زه د دشمن سر پرې کوم خورا ښاغلی یم چې پرون ولاړم سهار بیا درته راغلی یم چې پرون ولاړم سهار بیا درته راغلی هو پرون څه زما د تورې وینې څاڅي زما د تورې وینې څاڅي وړی غوږ ونیسئ مشاعرې ته غوږ ته یعنې واوره سمه ده اورم زه دا شعر نه وایم د توپک شپېلۍ مې ګرمه د توپک شپېلۍ مې ګرمه او دسترخوان ډوډۍ مې ګرمه اوس مننه ما ویل د توپک شپېلۍ مې ګرمه دسترخوان یخې اوبه پکې که نو تصویرګر د ما ته خبرې کوي غوږ ونیسه د توپک شپېلۍ مې ګرمه دسترخوان ډوډۍ مې ګرمه او د سړو اوبو پر غاړه د سړو اوبو پر خبرې دوه ورکوي دا شعر د ولو غوږ پر ونیسه شعر وایي وروره څه جوړ کړي سم دي سر د خلاصې څنګه سړی م راوستلی یار شعر وایي به شعر سر خلاصېږي هغه داسې یا هغه نه دی وروره هغه شعر زمری غوږ ونیسئ شعر وایي وینه خیر زه پروا نه کوم پرېږده اوس پرېږده هغه یې په تا کې چاکلیټ مازدیګر لمر پر لوېدو دی زما دی هاته ولې لاس دا ګرځي توره ځینې تېره ده په وینو سره ده زه د اتلانو اتل د بریالیانو د وطن ښاغلی ځوان تا چې کړي دي دا سرې چای وینه ته ورور دغه ته پرېږده چې دا شعر ووایي ته دا همدا چې کړي دي دی جرات وایي نو خدای دې په دا شعر کې درته وایي هغه تر اوسه پوره کړی تا په شعر سر خلاصېږي دا شعر دی معنا داس ما په اصلي ژوند کې خو تورې نه دي ویلې نه مې د توپک ما په ژوند توپک ټک نه دی کړی شپېلۍ بیا چیرې ګرمه شوه خو دا مازې شعر وایي دروغ نه وایي دا کومو خلکو چې دا کیسې تېرې سوي هغه اوس د شعر په ژبه یې درته وایي زه دا ور سم مینه ناکه شعر ورته وایم دی دا تورې و شعر په غزلو په دا نه پوهېږي غزل باندې پوهېږم نو خو سمه ده نغمې غزل راته وایه دغه شعر درته ته نغمه څه کوې شعر هغه د زمری شعر پېژنم غزل هم پېژنم غزل نغمه یې وایي ستا د مینې سمندر دی مازدیګر دی دا سړوبی دی سمندر نسته اوس ماخستن دی مازدیګر کمه دی دا لمر ډوبېږي مخامخ راته دلبر دی احمده لمر ډوبېږي مخامخ راته دلبر دی لمر احمده لمر ډوبېږي مخامخ راته دلبر دی دا بالښت دی دا په شعر کې مخامخ دلبر دی بالښت نه دی د نظر راواړم وروره غوږ پر ونیسه ته څه کوې کله بالښت کاشې کله تا په شعر سر خلاصېږي په غزل ته اوس څنګه سړی ته غزل پېژنې شعر یا غزل په نامه غزل پېژنم خو ته غزل هغه درته امید چې ګرد راټول یو سم هغه د نغمې غزل وایه چې وایي او زما نادان ملنګ او زما پاګل دا بېلتون ویلی یا خو اواز یې د ښځې و ما اورېدلی ده خو اواز یې د ښځې و کوم خوا ولاړ د چا
دا هغه یو دا ځوان یا به کنجي کوچي ویلي یا به نغمې ویلي خو اواز یې د ته ولاړ شه الله چای د پورته ولاړ شه ته ولاړ شه ولا داسې سړی رانه ولې کاشکې الله څه سم ولاک سر په خلاصي زه ولاړم